السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو معلوم کړو چې زموږ وای فای پسې څو کسان کنیکټ دي، یعنې څو کسان ترې استفاده کوي. هغه ځکه چې موږ چې کله راوټر کې وای فای پالوو، کیبل وای فای پالوو، نو په هغې کې دا ویره هم اوسېږي چې څوک کنیکټ وي یا هم کمزوري کوي. نو دا په دې معنا باندې چې تاسو سره ستاسې وای فای پسې ډېر کسان کنیکټ دي، کیدلی شي هغه چې په هر ډول باندې وي، که پاسورډ هک کړی وي، که د چا نه ترلاسه کړی وي. نو موږ غواړو چې معلوم کړو چې آیا زموږ وای فای کمزوری دی او یا هم که څوک ورپسې کنیکټ دي. د دې لپاره به تاسې راشئ، البته لاړ به شئ، دې باندې به په وای فای باندې به پریس ونیسئ او کوم وای فای پسې تاسې کنیکټ دی هغه باندې به کلیک کوئ. کله مو چې په هغه کلیک کوئ، وروسته له هغې نه به تاسې منیج راوټر ته راشئ. کله چې منیج راوټر ته راغلئ، دلته به تاسو نه یوزر نیم وغواړي. تاسې به دلته یوزر نیم کې اډمین ورکئ او دلته به هم اډمین لاګین بشئ. اډمین او دلته هم اډمین. پاسورډ کې مو هم اډمین ورکو او یوزر نیم کې هم اډمین. نو تاسو ته به دلته ښکاره شي چې ستاسې وای فای پسې څو کسان کنیکټ دي. د دې زما وای فای پسې یا راوټر پسې یو کس، دا هم زه یم، ځکه چې دلته تاسو ته به آی ډي، هغه د موبایل مشخصات به ټول درته ووایي. که چېرته تاسې وای فای پسې 10 نفره کنیکټ دي، دلته به 10 نفره درته لیست کړي. که 2 نفره کنیکټ وي، 2 نفره به لیست کړي. هر څو چې وي دلته به تاسو ته څنګه کړي، لیست به یې کړي. دلته آی ډي به یې دلته اوسي، 1 2 3 دلته تعداد به یې هم درته وښیي. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې معلوم کړئ چې آیا زموږ وای فای پسې نور څوک کنیکټ دي یا نه دي کنیکټ. او که کنیکټ دي، څو نفره نور کنیکټ دي. تاسو ته به معلوم اوسېږي چې په یو کور کې څو نفره ترېنه استفاده کوي، یعنې 15 نفره استفاده کوي. تاسو چې وګورئ دلته 8 نفره کنیکټ دي ورسره. بیا په دې معنا چې ستاسې وای فای پسې څوک کنیکټ دي، باید پاسورډ یې تغییر کړئ. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل د وای فای معلوم کړئ چې څو نفره ورپسې کنیکټ دي او څو هم نه.